په غزنی ولایت کې د ترانسپورت او هوایي چلند ریاست لخوا د تیر پارک جوړولو چارې پیلېدل. دغه تیر پارک د غزنی ښار اړوند د روضې د دشت تلخکزار په سیمه کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د بار وړونکو موټرو لپاره پر 200 جریبه ځمکه جوړیږي. مسؤلین وایي په جوړېدو سره به موټر چلوونکو ته معیاري تمځای، منظم خدمات او لازمي اسانتیاوي برابرې شي. دغه د تیر پارک په نامه باندې پروژه ده چې په 200 جریبه ځمکه کې جوړیږي او احاطوي دیوال به پکښې کې وي او موټروانانو ته به د سهولتونو او د خوب او د استراحت ځایونه به پکښې کې وي او مسجد به پکښې وي او تقریبا څه اضافه د 40 میلیون افغانیو په ارزښت باندې به جوړیږي او دا به تیر پارک وي. د عامې لارې موټروانان به استفاده ځینې کوي. نو 200 جریبه ځمکه کې چې تیر پارک جوړ سي دا په 100 نه په زرهاو موټر ځای وي او موټر به د دې ځای نه بارېږي. د عامې لارې موټروانان چې ستړي کېږي تېرېږي دلته به استراحت کوي. په ورته حال کې یو شمېر موټر چلوونکي دا اقدام بېساري ګڼي او وایي د یا تیر پارک په جوړېدو سره به د تمځای نشتون د سړکونو پر سر د موټرو بې نظمه تم کېدل او ټرافیکي ستونزې هوارې شي او موټر چلوونکو ته به خوندي او مناسبې اسانتیاوي رامنځته شي. غزني په ښار کې کمیسونو ګڼه ګوڼه وه، بیروبار و، ټیلر نه ګرځېدل، ازدحام زیات و. اوس غواړو چې دلته کمیسون موږ ته په هم ښار باندې جوړ شي. د غزني کمیسون مخکې ښار کې و، اوس دلته راځي. موږ ډېر خوشحاله چې موږ ښار نه راوتي بیرون ځای کې ډېر ښه ښایسته موږ ته ترمینل جوړېږي. د امارت نه موږ ډېر خوشحاله دي ترانسپورټ نه. دلته موږ ته یو هوټل، جومات، کمیسون پراخه ځي، آزاد ځي دی. ډېر خوشحاله یو. تیر پارک هغو ځانګړو تمځایونو ته ویل کېږي چې د نړیوال ټرانزیټ یا TIR کنوانسیون له مخې د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره کارول کېږي او ډیری وخت د لویو لارو او مهمو ټرانزیټي مسیرونو په اوږدو کې جوړیږي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.